زه هم د چا د خوږ زړګي ارمان ومه کمبخته نصیبه ستا د لاسه په لړزان ومه کمبخته غوښتل مې چې ښه ډېرې خوشحالۍ خلکو له ورکړم غوښتل مې چې ښه ډېرې خوشحالۍ خلکو له ورکړم خو څه مې کړی وی زه په خپل ځان ومه کمبخته په دغه دوو شعرونو باندې صدر محفل صدر مشاعره د افغانستان د سیمې یو ډېر تکړه ډېر خوږژبی شاعر په موږ ګران زموږ ډېر خوږ او دروند میلمه جناب ډاکټر عنایت مومن ملکزی صاحب ته دعوت ورکوم چې د هغه نه موږ خواږه خواږه شعرونه وورو عنایت مومن ملکزی صاحب. د ټولو ملګرو د نړۍ مننه کوم او له میلمستیا مو بیا هم نړۍ مننه. ناڅاپي مشاعره را برابره شوه او د ګرمۍ موسم هم و او بهرحال د اساس صاحب مسرور صاحب د نادان صاحب او د محفل ټولو دوستانو نه یو ځل بیا د زړه له کومې مننه کوم چې داسې یو ښه محفل یې راته برابر کو یو ښه میلمستیا یې راکړله. انتظار ته مو نه سپارم. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي. زه دې پر هر زړګیه له چا وګټمه زه دې پر هر زړګیه له چا وګټمه زه مې د کلي چنارونه که تا وګټمه او لږ خو مې پرېږده چې د سترګو د الهام واخلم لږ خو مې پرېږده چې له سترګو د الهام واخلم لږ خو مې پرېږده چې بایللې دنیا وګټمه. مننه. غزل له راځم. ته چې له ما سره کوې وړې وړې خبرې ته چې له ما سره کوې وړې وړې خبرې په سپینه خوله دې بلا خوند کوي خوږې خبرې. مننه. او د غره سړی هم زه د ژوند په ارزښت څه پوهېدم د غره سړی هم زه د ژوند په ارزښت څه پوهېدم له تا مې زده کړلې د ژوند او زمانې خبرې. مننه. د غره سړی هم زه د ژوند په ارزښت څه پوهېدم له تا مې زده کړلې د ژوند او زمانې خبرې. اساس صاحب وایي ستا د ګاونډ خلک به ټول را باندې پوه شي ګرانه ستا د ګاونډ خلک به ټول را باندې پوه شي ګرانه د لارې سر دی دومره ولې اوږدوې خبرې. ډېره مننه. ستا د ګاونډ خلک به ټول را باندې پوه شي ګرانه د لارې سر دی دومره ولې اوږدوې خبرې. یادونه شوګیره او خوبولې سترګې د چا یادونه شوګیره او خوبولې سترګې څه بلا خوند لري سپوږمۍ سره د شپې خبرې. او زه ملکزی به دې په ژمنه باور څنګه وکړم زه ملکزی به دې په ژمنه باور څنګه وکړم ته خو هماغه یې چې هر وخت ماته وې خبرې ته خو هماغه یې چې هر وخت ماته وې خبرې. ملکزی صاحب یو کلام بل درته ډالۍ کم. وی د شونډو پاړه مې ورته یو څه یو که جانان خدای او رسول مني نو را بشي نه او ورپسې درته یو بل داسې وایم وی هغه چې بیا زمونږ په لار له بره ګودره راغله هغه چې بیا زمونږ په لار له بره ګودره راغله ولې یې ونه ویل ولې ناخبره راغله لا مې په خوب باندې ویده د ښاپېرۍ د فکر لا مې په خوب باندې ویده د ښاپېرۍ د فکر خدای خبر څنګه مې په خولې باندې سندره راغله او دې وخت ظالم راته د چپ شلاس په خوله ایښی دی دې وخت ظالم راته د چپ شلاس په خوله ایښی دی ځکه مې اوښکې پسې اوښکه تر ټټره راغله. او مننه. دې وخت ظالم راته د چپ شلاس په خوله ایښی دی ځکه مې اوښکې پسې اوښکه تر ټټره راغله. او مورجانې ما ته پرې د صبر تعویذونه وکړه مورجانې ما ته پرې د صبر تعویذونه وکړه زمونږ کوڅې ته که د حسن جادوګره راغله. او اخري مقطع د وی دا د جانان د خولې اوبه وې ملکزی او که دا د جانان د خولې اوبه وې ملکزی او که
نیمه پیاله درته په ژوند کې لکه وسره راغله له توجه او احساساتو مو نړۍ مننه کور مو ودان ښاد او آباد اوسئ